شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې موږ بک مارک ویلو صحیح ده. نن به موږ راځو وایو به کراس ریفرنس نو راځم ایم اس ورډ مې اوپن کو بلینک ډاکومنټ مې واغستو دلته به زه لیکل وکړم صحیح ده. فار ایگزامپل ورډ ایکسل پاور پوینټ صحیح ده ایکسس نور هم داسې زه به دا سلیکټ کوم دله به راشم هیډینګ 1 به ورکم هیډینګ 1 نه پس به راشم د هر یو کې به خپل معلومات ولیکم صحیح ده ایکول ټو آر اینډ رینډ شفټ سب بریکټ سټارټ څونه پیراګرافس مې پکار دي 15 انټر صحیح ده دا ما سره راغله. اوس به دا لیکل سلیکټ کوم فار ایگزامپل دا اوس زما پکار دي کنټرول سی هر یو چپټر کې به دا معلومات ور پیسټ کوم کنټرول وی کنټرول وی صحیح ده. زه اوس راځم پهلنی پیج دې کې ودرېږم پهلنی پیج به خالی کوم څه سره خالی کېږي ګوره ورته او اس کې اون سکرین کیبورډ راغلی دې کې به ودرېږئ تاسو کنټرول انټر به کوئ پهله پیج به څه شي پهلنی اپ والا امټي شو. اوس به ورته زه ویم چې ما ته څه راوړه څه شی راوړه کراس ریفرنس ګوره په نمبر آیټمز کې هم کولی شي هیډینګز کې هم کولی شي بک مارک هم ویلی او بک مارک هم کولی شي مطلب یو څیز هم مارک کړي هغه دلته نه په کراس ریفرنس کې راوړي صحیح ده بیا ایزیلی دلته نه ورتلی شي په فوټ نوټس کې مطلب کراس ریفرنس کولی شي ان نوټس کې هم کولی شي کویشنز کې هم کولی شي فیګرز کې هم کولی شي ټیبلز کې هم کولی شي صحیح ده. فیګرز خو را روان دي هغه به وایو او بک مارک تاسو په خپله لږ یو پریکټس وکړئ ما ته لږ شو کوي بیا صحیح ده چې لکه آیا تاسو په پوهېږئ که نه. او هیډینګ کې ګورئ ورته ما فلحال هیډینګ سور کړي زه ورته یم هیډینګ دا انزرټ صحیح دا راغله کلیک انټر دا انزرټ کلیک انټر دا بار ځکه کلیک کوم چې مطلب یو جدا راځي او بل پسې نه راځي صحیح ده انزرټ او دا هم څه که انزرټ کلوز. اوس کوم معلومات وتل غواړئ نو را به شئ زه به اون سکرین کیبورډ راولم څه به پریس نیسئ کنټرول کلیک کوئ په هغه باندې ډایرکټ به مغه ته بوځي کنټرول هوم پیج واپس به هم څه کوي پهلني پیج ته بوځي کنټرول هوم پیج دا موږ سره د څه شي کارو کراس ریفرنس دا موږ سره په څه کې وو لینکس کې سو آی هوپ سو تاسو به په پوه شوي وئ سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر الله حافظ.